پلار یې هغه وخت وفات سوی و چې دی د مور په نس کې و. یوازې دا نه چې خپله مور یې په خپلو وړو لاسونو په داسې حال کې ښخه کړه چې د ژړا سوګلۍ یې وهلې، بلکې مخ یې هم په خاورو سپېره و او عمر یې تر 6 کلونو زیات نه و. د مور تر وفات وروسته لومړی د هغې ښځې کور ته بوتلل سو چې د ده دایي وه، او بیا د نیکه کور ته وروستل سو او بیا اکا ته پاته سو. کله چې یې واده وکړي څه موده وروسته یې دغه ګرانه او مهربانه مېرمن وفات سوه، او داسې 2 زامن چې عمر یې تر 2 کلونو نه و زیات سوی په خپله ښخ کړه، نو خود د دوی پر فراق یې وژړل. هغو کسانو ته یې عفو وکړه چې دی یې په ډبرو ویشتلی و. هغه کسان یې معاف کړه چې کله دی خپل رب عز وجل ته پر سجده پروت و او هغوی د حلال سوي اوښ کلمې پر سر ورکښېښولې او دی پر هغه سجده پروت و، سر یې نه پورته کاوه. هغو کسانو ته یې هم عفو وکړه چې د ده پټو یې ځینې واخیستی او په غاړه کې یې ور واچاوه، بیا یې تر داسې حده ټینګ کړی او ویې پیچی چې نږدې وه چې ساه یا نفس یې درېدلی وای. هغو کسانو ته یې هم عفو وکړه چې د ده د تللو په لار کې یې زوزان او قاذورات یعنی مردارۍ ورته ایښولې، د وطن پرېښولو ته یې مجبوره کړي، پر مخ یې په ډبرو وویشتی، اوسپنې یې په سر ننوتې، سحر په وسو، زهر په وخوړل سوه. بیا یې هم هغو ټولو کسانو ته عفو وکړه چې دغه ظلمونه او جفاوې یې ورسره کړي وه. دغه ټول تکلیفونه یې زما او ستا دپاره قبول کړه، که څه هم زه او ته یې نه و لیدلي، خو زما او ستا لیدلو ته یې ډېر شوق و. نو د زړه د اخلاصه درود پر ووایاست. لوړ سدرة المنتهى ته ولاړئ او بیا بیرته مځکې ته په داسې حال کې راغلی چې د فقیرانو سره یې خواړه خوړل او پر بوریا بېدېدئ. مګر کله چې زموږ او ستاسې ځینې کسان کفري ملکونو ته ولاړ سي او بیا خپل وطن ته راسي، دونه هوا یې اخیستې وي چې له ډېره کبره پر خپل دین، پر خپل وطن او د وطن پر عادتونو او د خلقو پر ژوند بد او عیبونه وایي. له دنیا څخه بل داسې عظیم رحلت نه دی کړی چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان دې عظمت ولري. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أخجلني قصيدي. تعليم الإسلام راديو.